اوس وی ګناهونه به درته ماف شي اگر که د میدان جهاد نه تښتېدلی. الله اکبر. میدان جهاد نه تښتېده ګوره ډېره ګټه ګناه ده. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم ګناهونه ذکر کړي دي هغې ته یې موبقات ویلي دي. هغه ګناهونه چې انسان لره تباه کوي او د جهنم په دې اور کې ورله ګوپه ورکوي. یو پکې ده وتولي یوم الزحف او د جهاد میدان جهاد نه تیښته کول. خو دلته دا ته څه وایي؟ څه وایي دلته عنوان کې څه دي؟ ګناهونه به درته ماف کړی شي اگر که د میدان جهاد نه تښتېدلی. حدیث دی د بلال ابن یسار ابن زید رضی الله عنه چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم غلام و هغه آزاد کړی. امام ترمذی امام ابو داود راوړی دی. وی هغه روایت کې داسې دي چې حدثني ابي عن جدي زما پلار زما د نیکه نه دا روایت بیان کړی دی د یسار ابن زید نه. هغه د رسول الله وسلم نه اورېدلی دي من قال چا چې دا ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. چا چې دا ذکر وي غفر له رب العالمین به دته بخښنه وکړي وان کان قد فر من الزحف اگر که دی د میدان جهاد نه تښتېدلی. کله انسان ته د خپله ګناه بوج شي چې الله به وبخي او که نه نو دا استغفار پسې وایه. دا یاد کوي ښه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. چاته یاد دی دا؟ جی بل چاته استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. آسان ذکر دی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. گناهونه به درته الله وبخي اگر که د میدان جهاد نه دې تیښته کړي. اوس اخره کې تا ته نصیحت کړی دی په دې باندې دا فصل ختم کړی دی. نو وی قدرمندو ځان د لوی اجر او د الله د رحمت نه مه محرومه کوئ. یو حدیث کې راځي چې دا حدیث د یوسیرا رضی الله عنها دی او دا یو زنانه و چې دی هجرت کړی او دا امام ترمذی امام ابو داود راوړی. دا هغه وی قال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه زنانو ته کړې وه. یو څه زنانه ناستې وي رسول صلی الله علیه وسلم ورته نصیحت کړی و. دې نصیحت ته غوږ کېدی علیکن بالتسبیح والتهلیل والتقدیس. وی راته یې ووایي چې دا سبحان الله لا اله الا الله او سبحان الله سبحان الملك القدوس دا اذکار ډیر زیات وایي. علیکن په عربي کې چې وایي که معنی چې راوي نیسئ پرې نه دی. ټولې د دې په ترجمه کې ته ویلی شي وعقدن بالانامل او دا شمارئ په ګوتو باندې. دې ته غوږ کې دا زموږ لپاره بله فایدهمنه مسله. شمارئ یې په ګوتو باندې یا د ګوتو په بندونو باندې. فانهن مسؤولات ځکه چې د قیامت په ورځ به د دې نه تپوس کېږي د دې ګوتو نه د دې بندونو نه مستنطقات او دا به خبرې کوي الله ته. ولا تغفلن فتنسین الرحمه او د دې د الله د دې ذکر نه مه غافله کېږي ګینې د الله د رحمت نه به محرومه شئ. خیالم دې نصیحت ته که نه نصیحت ته چا دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. مه پرېږده ذکر د الله ګینې الله به دې هیر کړي. دا خو قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. الله وی مه کېږئ د هغه چا په شان چې الله یې هیر کړی دی نو الله د هغوی نه د هغوی ځانونه هیر. او قرآن کې ځای په ځای دا خبره چې قیامت په ورځ به الله مجرمانو ته وایي چې زما ایتونه درغلي او زما دین درغلی او تا هیر کړی و موږ نن ته هیر کړي. نو څوک چې د دې ذکر نه غافله شو رب العالمین به یې هیر کړي. معنی ده چې د رحمت نه برخه ختمه شو.
هدي کې بله فایده دا هم راووته او ما تاسو ته مخکې ذکر کړی چې ذکر به په ګوتو باندې کوې د ګوتو په دې بندونو به یې کوې څنګه به کوې موږ هلته وضاحت کړو نو ځکه تثبوت او مشینانو ته ضرورت نیشتی تسبیح ګوتۍ د ذکر هغه دا به هغه څوک استعمالی چې هغه ضرورتي عمر زیاتی دماغ کمزوري یادیږي ورته نه هغه دپاره نور د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت چې هغه دا استعمال کړي دویمه دا وی دا به ګویي ورکوي ګویي نو ولې د دومره لوی خیر نه ځان محرومه کوي او تسبیح دې راغستې ده او هغه مشین دې راغستی دی پرېږدي چې دا ګوتې د قیامت په ورځ حل ووایي ښه یو حدیث کې ورسره بیا دا قید هم راغلی چې په ښی لاس نو غوره طریقه دا ده چې ته ذکر وکړې په ښی لاس او په ګس لاس روا دی یعنی که د ګس لاس په ګوتو دې وکړو نو څه ناروا کار دې نه دی کړی خو غوره څه وه ښی لاس بیا وایي ګینې د قیامت په ورځ به دغه مجلس او وخت پسې ارمان او افسوس کوئ کم چې د الله د ذکر نه خالي نو بیا یې درته حدیث راوړی دی روایت کې راځي امام ترمذي راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما جلس قوم مجلسا کله چې یو قوم په یو مجلس کې یو بیټک کې کینی لم یذکروا الله فیه او دوی په دې خپله ناسته کې الله را یاد نه کي ولم یصلوا علی نبیهم او نه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي الا کان علیهم تره دغه مجلس دغه بیټک به د قیامت په ورځ د دوی دپاره د افسوس او د ندامت ذریعه وګرځي فان شاء عذبهم که الله وغواړي عذاب به وله ورکړي وان شاء غفر لهم او که وغواړي وبه یې بخي خپل بیټکونه خپل مجلسونه د الله د ذکر نه مه خالي کوئ ګورئ د کاروبار ځای کور بیټک هر ځای چې موبایل او که دې خالي کړو نو حدیث ته ذکر شو چې دغه ناسته دا به د قیامت پر ستا دپاره د څه ذریعه وګرځي د افسوس ذریعه وګرځي چې ارمان ما په هغه مجلس کې الله یاد کړی نن سبا د بعضو دا مجلسونه چې وینې که نه د سیاست باس به راوالي ملکونه به په یو طرف او بل طرف واړی راواړی که هغه راغلی وی او که دې تلی وی او که دې راغلی وی او دغه راغلی بیا به د تجارت باس رواني بیا به د مزدورۍ پسې روالي د بچو او د ښځو باس به روالي د دنیا د ترقۍ باس به روالي په دې ګینټو ناسته کې به ته د الله نوم وانه اورې ته به د رسول صلی الله علیه وسلم نوم وانه اورې په هغه باندې درود وانه اورې چېرته یو ملګری پکې دا ونه وایي چېرې د الله نه ویرې نو لازم په خپله ناسته کې برخه هغه د الله د ذکر د الله د یاد د پیغمبر د یاد وباسي او په خپله ټوله ورځ کې څه وخت هغه د الله د یادولو ورکوئ داسې نه چې دا ورځ دا ځای دا ناسته دا بیټک دا مجلس دا دیره دا ستا دپاره د افسوس ذریعه ونه ګرځي د قیامت په ورځ